السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. په دې ویډیو کې د چرګ د ورنو څخه د کباب پخولو طریقه در سره شریکوم چې ډیر اسانه او خوندور ده. هیله لرم چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لومړی د چرګ غوښه پاکه ومینځئ، په دغه رقم یې پرې کړئ ترڅو مساله ښه جذب کړي. د مسالې لپاره یې نیمه پیاله مستې، یوه قاشقه میده سوې اوږه، تور مرچ، سره مرچ، نیم پاکټ چکن تندوري مساله، د ضرورت په اندازه باندې مالګه او لږ ذره هم د رنګ لپاره د دیګي رنګ، یو دانه لیمو، 3 قاشقه په اندازه باندې غوړي. مستې د دې لپاره پکې اچوو چې د چرګ خام بویک لرې کوي او د چرګ غوښه نرموي. مستې ضروري دي. مواد ټول ښه سره ګډ وډ کړئ، 4 یا 5 ساعتونو لپاره یې پرېږدئ چې اخته سي. د داش درجه مو په 350 کې پرېږدئ، 1 ساعت لپاره یې پرېږدئ ترڅو پوخ سي. بعد له نیم ساعت څخه د کباب سر مو لوڅ کړئ ترڅو اوبه وچیږي.